فضل دیان صاحب را سره ناست دی نو دته غوږ یو نو دیان صاحب ارشاد زه به درته نظم ووایم دې سرجي ته به یې ووایم ځکه ستاسو به اورېدلی سرجي به ته ورته واورې تاسو ته ډالۍ کړو د نظم عنوان دی زه به هم مسافرۍ کې مرمه اته کلنه ماشومتوب دورانو بیا شوم زلمی د لیونتوب دورانو زه یې ګلاب په خپل باغچه کې کړمه پلار مې داخل په مدرسه کې کړمه په دغه وخت د 14 کاله ومه په زړه مې غم نه و خوشحاله ومه مالیار باغچه کې د ګلانو نه و په سر مې لاس د مشرانو نه و پلار مې دوبۍ کې مزدوري کوله او ما یې پر پوخه جواري کوله خوږې مرغۍ کې ګرځولې بچې د پلار نازبین او نازولې بچې سمې کول چې مدرسې ته تلمه ما 100 روپۍ وې میخانې ته تلمه چې د غمونو خیال مې کور ته وشو چې ټلیفون مې خوږې مور ته وشو ټول شو راټول په چوت اواز یې وویل په ټلیفون یو سړي داسې وویل په اکسیډنټ کې یو سړی مړ دی او بېګا د شپې هغه پلان کې مړ دی په ارمانونو مې سیلاب راغی په کور مې بې نیټې عذاب راغی مور مې د خپل سر نه ویښته وباسي د خوب دادا مې جنازه وباسي په دغه سوچ باندې سحر ماښام شو د کور بوجونه ټول زما په سر شو د مجبورۍ نه مزدورۍ له لاړم زه د سعودي مسافرۍ له لاړم په تنهایي کې ورځې شپې تیریږي سختې په ما او په هغې تیریږي وخت مې په څه ځایو کې اوس دغه سوچونه کوم د تېرې شوې زمانې ډېر ارمانونه کوم په ما تیر شوی ژوند که بیا چېرته په لاس راغی د پلار د یوې روپۍ راته احساس راغی یو ځل په میاشت کې به یارانو کور ته شپې له تللی کاش چې د یانه زه سکول او مدرسې ته تللی نن به مې ولې سوي سوي اسپیلي کولې د کور نه لرې به مې ولې زندګي کولې د انسانانو به مې ولې غلامي کولې افسوس د یانه زه په اوښکو کې رانجه وسکمه په دې خبرو باندې وینې د دې زړه وسکمه ویمه د پلار په شان به زه هم مزدورۍ کې مرمه د کور نه لرې به زه هم مسافرۍ کې مرمه بردسته